محترم د رمضان المبارک په میاشت کې څوک چې په ځان باندې کنټرول نشي لرلی د هغه دپاره د بعضې کارونو نه ځان ساتل پکار دي. بیا مثلا چا چې واده کړی وي او ځوان وي نو د هغه دپاره بیا په روژه کې د بعضې کارونو نه ځان ساتل پکار دي د دې دپاره چې روژه یې ماته نشي. البته که یو کس په ځان باندې کنټرول لرلی شي بیا خیر دی د هغه دپاره اجازت شته دی، خو که یو انسان په ځان کنټرول نشي لرلی د هغه دپاره د رمضان المبارک په میاشت کې د بعضو کارونو له ځان ساتل پکار دي. د ابو داود شریف حدیث دی، حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي یو کس نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی او تپوس یې وکړو چې د روژهدار دپاره د خپلې بیبي سره مباشرت یعنې خپله بیبي ښکلولی شي، د هغه سره خپل بدن لګولی شي یا یې په بغل کې نیولی شي، دا جائز دی او که جائز نه دي؟ نبی علیه الصلاة والسلام هغه ته اجازت ورکړو. بیا یو بل کس راغی او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه یې هم د دې مسلې په باره کې تپوس وکړو. نبی علیه الصلاة والسلام دا کس منع کړو. حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي چې موږ د دې دواړو کسانو په حالت کې فکرمند شو. کم کس ته چې نبی علیه الصلاة والسلام د مباشرت اجازت ورکړو هغه بوډا و، او کم کس ته چې اجازت ورنکړو هغه ځوان و. عزتمندو په دې ځای کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام هر یو کس ته د خپل موافق جواب ورکړو. بوډا ته یې د بیبي ښکلولو اجازت ځکه ورکړو چې هغه په خپل ځان باندې کنټرول لرلی شي، او ځوان ته اجازت ځکه ورنکړو چې هغه به د ځوانۍ په وجه خپل ځان کنټرول نه کړي، هسې نه چې جما وکړي او روژه یې ماته شي. نو عزتمند لورونو که چېرته انسان هغه په خپل ځان باندې کنټرول نشي پیدا کولی نو هغه له بیا د خپلې بیبي سره میلامیدل هغه نه دي پکار. بهتره دا ده چې دی بې ځان لرې وساتي.